سپین بولدک کې د پاکستاني پولیسو او طالب ځواکونو ترمنځ نښته شوې. په سلامونو مو هرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. په کندهار کې ځایي سرچینې وایي په سپین بولدک کې د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښته شوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې دا نښته نن یکشنبه د لړم په 22 وروسته له هغه پیل شوه چې یو ناپېژانده کس پر پاکستاني پولیسو ډزې وکړې. په کندهار کې د طالبانو د والي ویاند ویلي چې دا نښته د ناسم پوهاوي له امله رامنځته شوې او چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو ځینو کورنیو رسنیو د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې په دې جګړه کې 2 پاکستاني پولیسات وژل شوي دي. بلخوا په ټولنیزو پاڼو په خپرو شویو ویډیوګانو کې د پرله پسې ډزو غږونه اورېدل کېږي او خلک په ډېره ویره کې د تېښتې په حال کې دي. تر دې مخکې هم د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ نښتې شوې وې او مرګ ژوبله پکې اوښتې وه. په دې سربیره په څه باندې یو کال کې طالب ځواکونو له ایراني پولیسو سره هم وخت ناوخت نښتې کړي دي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې شېبې.